دې لپاره چې د قافیه اعصابو په ظاهري منشأ باندې موږ تاسو پوه سو. تاسو دلته د دماغ په سفلي وجه کې تاسو داسې که وګورئ د دماغ په سفلي وجه کې موږ تاسې تاسو د دماغ په سفلي وجه کې دلته د قافیه اعصابو د قافیه ازواجو په اصطلاح منشأ تاسو وینئ چې ټول که موږ تاسو د قدام څخه داسې د خلف و خواته داسې راسو د دماغ لوبوس فرانتالي سفلي وجه ده، د دماغ لوبوس تمپورالي سفلي وجه او لوبوس اوکسیپیتالي سفلي وجه ده. په دې ځای کې موږ تاسې په لوبوس فرانتالس په سفلي وجه کې د متوسط خط څنګ ته ترکتوس الفکتوریوس بولبوس الفکتوریوس وینو چې دا د اول قافي زوج یعنی د شمی عصب ظاهري منشأ ده. د ده په خلف کې د موږ تاسې دوې دانې نروس اوپتیکوس وینو چې بصري اعصاب دي د لیدلو یا په اصطلاح د سامع اعصاب دي چې ظاهري منشأ دلته موږ وینو. د سلکوس کیزماتس په خلف کې په دا ژړ رنګ چې تاسې وینئ دا د درېیم قافي زوج یا نروس اوکولوموتور ظاهري منشأ لیدل کېږي. دغه رقم د دې اعصابو شاته د دوو دماغي سوایقاتو په راسته او چپه طرف کې موږ تاسې د څلورم قافي زوج نروس تروکلیاري ظاهري منشأ وینو او بالاخره د حدبې د قدامي وجې څخه په دا شین رنګ چې تاسې وینئ د پنځم قافي زوج نروس تریجمني ظاهري منشأ وینو. د حدبې او د بصلې تر مابین موږ تاسې یو میزابه ویلې وه حدبوي بصلوي تلم. د حدبوي بصلوي تلم په اونسي قسمت کې موږ تاسې د شپږم قافي زوج ظاهري منشأ وینو. دغه رقم په متوسط قسمت کې موږ تاسې د اووم قافي زوج نروس فاسیالي ظاهري منشأ وینو او د دې میزابې په واشي قسمت کې د دې موږ تاسې د اتم قافي زوج نروس ویستیبولو کوکلیاري ظاهري منشأ وینو. دلته تاسې د حدبوي بصلوي تلم یا د سل بصلې د سلکوس لاترالس پوستریور څخه د نهم قافي زوج ظاهري منشأ، د لسم قافي زوج ظاهري منشأ او که په دا بل مقابل طرف کې وګورو د یولسم قافي زوج ظاهري منشأ موږ تاسې وینو. دغه رقم د حدبې د بصلې د حدبوي بصلوي تلم د قدامي قسمت څخه موږ تاسې د دولسم قافي زوج په دا شتیر رنګ چې تاسې وینئ د دې منشأ وینو. نو ټول قافي ازواج تاسې وینئ د دماغ په سفلي وجه کې بل ظاهري منشأ ښکاره کوي. د دې دپاره چې که ستاسې په یاد وي د قاف په قاعده کې موږ تاسې یو تعداد ثقبات ویلي وو. که ستاسې په یاد وي چې د قدام څخه و خلف ته موږ تاسې د قاف قاعده په څو حفرو باندې ویشلي وو: فوسا کراني انتیریور، فوسا کراني میډیا، فوسا کراني پوستیریور. که ستاسې په یاد وي دا ټول دا درې سره حفرې د دماغ په سفلي وجه کې یا د قاف د قاعدې په داخلي وجه کې یو تعداد فوحات درلودل چې د دې فوحات څخه قافي اعصاب وتل وجه ورته سر کوي. که چیرې موږ تاسې دلته وګورو دې تصویر ته تاسې وینئ چې د فوسا کراني انتیریور کې موږ تاسې د لمینا کیربروزا فوحات وینو چې د لمینا کیربروزا د فوحات څخه د اول قافي زوج نروس الفکتوریس الیاف تیریږي. بیا د دې فوحاتو په خلف کې موږ تاسې دوې دانې کانالس اوپتیکوس ویلي وه چې د دې کانالس اوپتیکوس څخه نروس اوپتیکوس تېرېدله. د الا مینور او د الا ماجور د یو ځایوالي په منشأ کې موږ تاسې فیسور اوربیتالي سوپریور ویلي وه چې د فیسور اوربیتالي سوپریور څخه درېیم قافي زوج، څلورم قافي زوج او شپږم قافي زوج تېرېدل. بیا مو د فیسور اوربیتالي سوپریور په خلف کې فورامین روتندوم ویلي وه چې د فورامین روتندوم څخه نروس مغزیلاریس یا پنجو تېرېدل. د دې فوحې په خلف کې موږ تاسې یو بله فوحه ویلې وه فورامین اووال چې د فورامین اووال څخه نروس منډیبولاریس یا پنجسې تېرېدل. دغه رقم موږ تاسې پورس اکوستیکوس انترنوس ویلې وه چې د پورس اکوستیکوس انترنوس څخه نروس فاسیالیس اووم قافي زوج او نروس ویستیبولو کوکلیاریس اتم قافي زوج دی تېرېږي. بیا موږ تاسې د پارس پیتروزا او د اوکسیپیټل د هډوک تر مابین یو فوحه ویلې وه فورامین جګولر. که ستاسې په یاد وي د فورامین جګولر څخه موږ تاسې درې زوجه ویلې وه وبخښئ درې ساختمانه: نروس ګلوسوفرنجوس، نروس واګوس دا تېرېدله، نروس اکسوسیروس وبخښئ او د فورامین ماګنو په جاونیو کې موږ تاسې یو کانال ویلو کانالس هایپوګلوسي. د کانالس هایپوګلوسي څخه د دولسم قافي زوج نروس هایپوګلوسیس دی تېرېږي. نو ټول قافي ازواج د دغه فوحاتو د لارې